وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ کله چې طلاق ورکړئ تاسو ښځو فبلغنا نو ختم شي ورسیږي اجلهن دوی خپل نیټو ته عدت فلا تعذلوهن نمو منا کوي دوی فلا تعذلوهن نمو منا کوي دوی خذلا اين کهنا چې نکاو کی ازواجهن د خاوندانو خپل سره اذا ترادو کله چې رضاوی بینهم په خپل میانس کې بالمعروف په خې طریقه باندې فلا تعذلوهن نو ممنا کوي داخل اين کهنا د نکاح کولنا ازواجهن د خاوندانو خپل سره اذا ترادو کله چې دوی راضي بینهم په خپل میانس کې بالمعروف په خې طریقه باندې ذالک یوذبی پدې سره واس کولې کیږي تاسو ته ذالک یوذبی پدې سره نصیحت کولې شي من هغه چاته کان من یؤمن ایمان راوړونکي هغه څوک چې تاسو نه یؤمن ایمان راوړي بالله پر الله تعالی باندې او یوم الاخر او پر ورځ وروسته باندې ذالکم اسکالکم دا خبره صفاده تاسو له وتر ډیره پاګه ذالک اسکالکم دا کار زیاتون کے دے عزت تاسو واطهر او پاکون کے ذالکم دا خبر تاسو ازکا لکم دا پاکی خبر دا واطهر او دیر دا پاکی دا یا ازکا لکم دا صفائی خبر تاسو واطهر او دا پاکی خبر دا والله یعلم الله کویږي وانتم او تاسو لا تعلمون نه پوهیږئ والوالدات مین دی با یرزین ته ورکی پایب ورکی اولادون خپل اولاد تا بچو تا اولین کاملین دو کال پورا لمن هغه څوک چې اراده کی غواړي یتم رضا چې پوره کی مدد پیور کولو لمن د پاره د هغه چا اراده چې غواړي ا یتم پورا کول الرضا ته ور کول پیور کول وعلى المولود او په هغه سړی چې بچي پیدا کړي شوی دی داغه د پاره رزقونه خوراک د دې خزو دی خرچه دی خزو وقسوتون او جامه دا غویدا بالمعروف په خې طریقه باندې رواج مطابق وعلى المولود او په پلار باندې دوه معنی وعلى المولود له په پلار باندې یا وعلى المولود له او پاغه چا باندې بچي ولا پیدا کړی شوی دی رزقهن خرچه د دې خزو وقسوتن او کپڑے د دې خزري بالمعروف فخسلوک سرا لا تکلف نفس نبشی کړهولې هیڅ یو نفس الا وسها مگر دغه طاقت برابر تکلیف بنشي ور کې دې نفس هیڅ یو نفس الا وسها مگر دغه طاقت برابر لا تضار والدتن zarar بنشي ور کې دې والدتن مورتا بولدیا په بچی سرا لا تزار والدتن زر بنشي ور کوله مورتا بیولدیا د بچی په سبب باندې په سبب د بچی داغه سره ولا مولود له او نه پلار ته بیولدیا په بچی داغه سره والل وارث او په وارث باندې میراثي د دې بچی په دې وارث باندې مثل ذلك لازم دیوم دارنگی فین اراده چې اراده کړی دی دواړو خدي خاور فسالن پرې کولو د تینا فسالن شو کولو د تینا فسالن د تین نور کولو فسان د جدای د بچی د تینا انترازن په مشورې سره پر ځامنګي سره منهما د دې دوړو طرفنا وتشاورن په مشورې سره فلا جنا علیما نشه به دوړو باندې ګنا وای نرتم چې تاسو اراده وکړه ان تسترزو چې تاسو
دایو نیسای داینا نیسای داینا نه پي ورکون کې زانو نیسای اولادکم د خپل بچو د پارا فلا جنا علیکم نشه گناہ بتا سو باندې اذا سلمتم چکرتا سو حواله کوي ما غسو آتے تم چې مقرر کړلی تاسو بالمعروف په خې طریقه باندې وین ارتم کو چې تاسو اراده وکړه ان تسترزو چې تاسو رضای مین دیو نیسای اولادکم د خپل اولاد د پاره فلا جنا علیکم نشه گناہ بتا سو باندې اذا سلمتم چکرتا سو مقرر کړی وی حواله کوي ما غساته تم جتا سور کړی بالمعروف په طریقه باندې وتقوا الله نه ویریږي عالم پوښین الله بشک الله تعالی چې بما پاس مې تعامل مسیح چې تاسو عمل کوي دین کې ذات ته والذین اقسام هغه خواندان یتوفون چې وفات شي منکم تاسو نه ويذرون فی ازواجا خذ یتربص انتظار وکي بیان حسیننا پلوز دانو سرا اربعه اشهر وعشرة سلور میاشتې او لس ورځې انتظار وکي بیان حسیننا د خپل ځانو سره اربعه اشهر وعشرة سلور میاشتې او لس ورځې فاذا بلغنا اجلهن کله چې ورسیږي دوی خپل نیټو ته عدت ورسیږي فلا جنا علیکم نشه گناہ تاسو باندې فيما پاسګه فعلنا چې دوی وکړو چې کوي دوی فیان پسنه په خپل نفسونو کې بالمعروف په طریقه باندې والله الله تعالی چې بما پاس باندې تاسو جدا عمل کوي خبير خبردار دی ولا جنا علیکم نشه گناہ تاسو باندې فيما پاسګه عرستم چې تاسو اشاره کوي به پاغ سرا لا جنا علیکم نشه بتا سو باندې فيما پاغ الفاظو کې پاغ ټکو کې عرستم چې اشاره وکي تاسو به پاغ سرا من خدمت النساء د غوختنی د زانونا من خدمت النساء د غوختو د زانونا تپوز د خزونه او کننتم یا پټه اراده کوي تاسو پیان بزګم بخپل زړونو کې علم الله معلومه ده الله تعالی ته هو ده الله تعالی انکم چکن تاسو ستذکرونهن چې تاسو به یاد وای د خزتا ولکن لا توعدون لیکن وعده وسره مکوې د نکاح سرن په پټه باندې الا ان تقولوا مگر دا چې تاسو وایا قول معروفه خبر د شریعت مطابق خبر نیکا ولا تعظموا عقدۃ النکاح ولا تعظموا او اراده مکوې کلا کول د نکاح ولا تعظموا اراده مکوي عقدۃ النکاح د نکاح د کولو د نکاح د گانډې د نکاح د غټي نو ولا تعظموا او تاسو مکله کوي عقدۃ النکاح غټه د نکاح حتا تر دې پوری بلغ الكتاب وجل جورسی کی عدت نیټه خپلتا وعلم پوشن الله بشک الله تعالی چې عالم پويږي معافي پاس باندې ان پسکم جساسو په نفسونو کې فاضرو نو یریږي دی الله نه وعلم پوشن الله بشک الله تعالی غفورن بون کې حلیم صبرناک دی